افسوس چې د عرب د محلونو شیخان خرڅ دي، افسوس چې د عراق او د یمن لیډران خرڅ دي، په شام کې سړي خرڅ دي، په دوبۍ کې ځوانان خرڅ دي، د مصر د فرعون د خاندان باچایان خرڅ دي، دا ډېر دلګان غلي دي، دا لږ دلګان خرڅ دي، اسلام ته د خدای خیر کی په یهودو سپایان خرڅ دي، سینه د فلسطین درنه هیڅ چا نه کړه آزاده، د نه سړي اولاده. امن دې راشي که نه، امن ته رسه شرطونه، خو چې خبره زما سر ته راځي نه دې راځي، چې مصیبت را سره نیم په نیمه نشي وړی او زما وران کور ته چکر ته راځي نه دې راځي، دلته به خدای ته راځي، خدای ته به تندی لګوي، پس لالچ که د خدای در ته راځي نه دې راځي، مونږ سره ورانو خلکو بیا ووایي چې ورانه ښه ده، که د اختر سپوږمۍ نظر ته راځي نه دې راځي. د لاهور ببلي ته د یخه کمره نه ګرمیږي، که بجلی بنده یوه میاشت وي په نوخار خیر دی. په مولانا خانزیب یوه کرخه بیان جرم دی، د همیرې په مرګ د ګرم وي اخبار خیر. رباب د کلي په اجره کې 302 کول دي او د ام پی ای صاحب سره دوه ټوپک مار خیر دی. او چې میکده کې د ساقي سره دوستی ګناه ده، په مدرسه کې د فرحان قتل په جار خیر دی. سوال د حرم رانه چا وکړو، ما ته نه معلوم چې ستا د کور تپوس چا وکړو، نو لګیا شوم ورته خلکو ډیوه ډیوه کول، ما په ځان اور پورې کو چې پښتانه مې په تیاره لیدل رڼا شوم ورته. د جنازې نه پس مې چغه کړه چې بس بله نه، اوس د خپلو بچو خیر غواړي بلا شوم ورته، او مړ خو یې کم خو ورکې نه کم لکه بیا ناکام شول، زما عادت دا دی چې مړ شم نو پیدا شوم ورته. خدای یو پنجاب دی که پښتون هم د سړي زوی دی، هلته دې جنت کړو دلته سور انګار دې ولې کړو، زه خو ستا فرعون ته د وخت نوی موسی شوی وم، زه دې ورته ټیټ کړم پلار خوځوم پلار دې ولې کړو. مونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خاصاتونه ومنئ. خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو. ډېر وخت بعد د یو داسې خپرونې سره حاضر یو چې زما یقین دی چې تاسو به ورته ډېر زیات خوشحاله یئ، او د خوشحالۍ د ټولو نه لوی سبب زما په خیال زموږ په خوا کې ناست شخصیت ښاغلی امام علي شاه منظر صاحب چې تاسو ټول یې پیژنئ. د بلا ملګرو رنګونه او میسیجونه بار بار غوښتنې وې چې بهی ولې منظر صاحب له نه ځئ، بس د منظر صاحب هم څه مصروفیات و، څه موږ هم ګیر را ګیر و، څه ګرمي هم وه. منظر صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت هم راکړو، ډېر وخت بعد هرکلی ته وایو مینه. سلامونه غازي نادان صاحب، ډېره مننه، او سلیمان صاحب چونکې تاسو سره راغلی دی په کیمره دی، د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم، روف هم په کیمره دی او هغه مننه کوم. مخامخ چې ماته کوم ملګري ناست دي نصیر اثر صاحب دی چې زما ډېر زوړ شاګرد دی، خو بس لږ دغه نه پرهیز کوي، او اکثر زه درته وایم چې که یو څو پروګرام دې وکړو نو انشاءالله چې موږ سره به دا بوج کم کړي، بیا به تا پسې خلک راځي، خو بس نه را مخامخ کېږي. خالد نواز ورور راته ناست دی مخامخ، سهیل ننګیال صاحب خو تاسو پېژنئ، خو د ما بلکل ړومبی ټیر دی، سعود دی را سره، او رمیز نادان دی، بریال وفا صاحب دی، او بل څوک مې پاتې کړي دي، مجنون هم را سره ناست دی. نو اوس لیلا خو کوم مخې راولو، لیلا را سره نشته. تاسو نوم څه دی؟ وحید الله هم په ړومبي ځل ناست دی. نو بس دغه ملګري را سره ناست دي، او مننه کوم د ټولو. صحیح ده. فاروق خان په لندن کې زموږ یو ملګری دی، او ما سره اوس خبرې وشوه، نو زه وایم چې د هغه ته په دې پیل کې یو کلام ډالۍ کړو، بس بیا به ها بالکل. فاروق خان سره زما خبرې وشوې، په لندن کې دی، هلته ژوند کوي، او بالکل ورته کلام ډالۍ کوم. فاروق خان د ړومبی کلام به تاسو ته ډالۍ کوم، وایي چې سوړ زما د ننګ او د غیرت بازار دې ولې کړو، ربه ژوند مې رنګ د بوډۍ ټالو دار دې ولې کړو. ستا اسلام عرب نه هم سیوا په پښتنو کې دی، دا خو ستا د هر جنت قابلو خوار دې ولې کړو. خدایا یو پنجاب دی که پښتون هم د سړي زوی دی، خدایا یو پنجاب دی که پښتون هم د سړي زوی دی، هلته دې جنت کړو دلته سور انګار دې ولې کړو. زه خو ستا فرعون ته د وخت نوی موسی شوی وم، زه دې ورته ټیټ کړم پلار خوځوم پلار دې ولې کړو. زهر د شونډو نه راساسي په خبرو کې، دا خو د ادم سوچه بچی او مار دې ولې کړو. زهر د شونډو نه راساسي په خبرو کې، دا خو د ادم سوچه بچی او مار دې ولې کړو. خوی دې د باز ورکړو کور دې ورکړو د سپین غر په سر. بریال صاحب خوی دې د باز ورکړو کور دې ورکړو د سپین غر په سر، بیا چې موقع راغله د کارغانو یار دې ولې کړو. اوس یې ټیټوي
د زقوم دومره غوندې بوټي ته اثر صاحب اوسې ټیټوي د زقوم دومره غوندې بوټي ته بیا نو تا نظر شمه خو دنګ چنار دی ولې کړو او اوسې ستا دنیا د ماتېدو نه بغیر نه پرېږدي شنډه اونه خوه پښتون سوره نار دی ولې کړو خدایا باچا خان به د پنجاب کې پیدا کړی خدایا باچا خان به د پنجاب کې پیدا کړی او خدایا د دې خرڅو پښتنو سالار دی ولې کړو دومره د لګان دي یو منظر دی هم د لخو خپل بچی به خوار کی د خوشحال په لار دی ولې کړو ډېره مننه په دوبۍ کې ژوند کوي موږ ته ډاکټر صاحب وایو ډاکټر شهریار ته به دا کلام ډالۍ کما وایي ساقي مې یار شو چې ځواني لاړه دوران هم لاړو ساقي مې یار شو چې ځواني لاړه دوران هم لاړو جام لاس ته راغلو چې را جام د څکلو توان هم لاړو اوس خو قیامت را جوړوه پر روانه جمعه اوس خو قیامت را جوړوه پر روانه جمعه د انسانیت جنازه هم وشوه انسان هم لاړو ما درته نه ویل چې په ما د حسین نوم مه کېده ما درته نه ویل چې په ما د حسین نوم مه کېده په ما چې یو څاڅکی را پرېوتو باران هم لاړو ما درته نه ویل چې په ما د حسین نوم مه کېده په ما چې یو څاڅکی را پرېوتو باران هم لاړو زه اوس ور واړوه ډیوه مړکه او ښه وجاړه د زړه خبرې هم ونه شوې او جانان هم لاړو زه اوس ور واړوه ډیوه مړکه او ښه وجاړه د زړه خبرې هم ونه شوې او جانان هم لاړو زه بت پرست شومه نو بت کې هم خدایي پیدا شوه لکه ما کفر منو کو ایمان هم زه بت پرست شومه نو بت کې هم خدایي پیدا شوه لکه ما کفر منو کړو ایمان هم لاړو ګرځم اوس غواړم په تیر عمر مشورې د عقل چې لیونتوب مې هم څوک نه مني ګریوان هم لاړو او په کوم اجلاس کې چې زما د مرګ سلا جوړېده په کوم اجلاس کې چې زما د مرګ سلا جوړېده هغه اجلاس ته خو زمونږ د کلي خان هم لاړو ما خو ویل ته به تر جیلم پورې وطن خپلوې تا نه خو کور سره پخوا وزیرستان هم لاړو او شمله مې سر ته ورته کېښوده او توره خپو ته شمله مې سر ته ورته کېښوده او توره خپو ته چې د پښتو جنازه تله پکې سامان هم لاړو منظر ګونګی کور ته راننوتو ټیټې سترګې په خوله څه نه وایي خو پوه شوم چې میدان هم لاړو ډېره مننه جي ډیسایډر صاحب دی او وټیکر صاحب هم دی ډېر خطري سړی دی ښه خطرناکو سړونه مې ساته که نه یار ډېر مینهوال دی څه نوم یې دی ډیسایډر ورته وایم ښه ډیسایډر وروره دا کلام به تاسو ته ډالۍ کړم وایي پام چې دعا د چا ونه ګټئ ازار خیر دی پام چې دعا د چا ونه ګټئ ازار خیر دی او ټال په ګناه کبیره کې راځي دار خیر دی کوشش کوئ چې په ژوندون سر په سوري نشي د مرګ نه پس پې د 5 کروړو مزار خیر دی او مونږ خو د ویر سره عادت یو زمونږ غم مه کوئ چې لیډر بد شو نور به ګورو زما پلار خیر دی مونږ خو د ویر سره عادت یو زمونږ غم مه کوئ چې لیډر بد شو نور به ګورو زما پلار خیر دی د لاهور ببلي ته د یخه کمره نه ګرمیږي که بجلي بنده یوه میاشت وي په نوخار خیر دی د لاهور ببلي ته د یخه کمره نه ګرمیږي که بجلي بنده یوه میاشت وي په نوخار خیر دی په مولانا خانزیب یوه کرخه بیان جرم دی د همیرې په مرګ د ګرم وي اخبار خیر په مولانا خانزیب یوه کرخه بیان جرم دی د همیرې په مرګ د ګرم وي اخبار خیر دی رباب د کلي په اجره کې 302 کول دي او د ایم پی ای صاحب سره 2 ټوپکمار خیر دی رباب د کلي په اجره کې 302 کول دي د ایم پی ای صاحب سره 2 ټوپکمار خیر دی او چې میکده کې د ساقي سره دوستي ګناه ده په مدرسه کې د فرحان قتل په جار خیر دی چې میکده کې د ساقي سره دوستي ګناه ده په مدرسه کې د فرحان قتل په جار خیر دی ته په جنت ته لاړ شه زه در باندې نه یم خفه ته په غازي شه نو زما بچی مردار خیر دی ته په جنت ته لاړ شه زه در باندې نه یم خفه ته په غازي شه نو زما بچی مردار خیر دی او زما د ښار منصف کافره فیصله کړې ده مار د محفوظ وي په مرغۍ باندې ګزار خیر دی او ته سر ته ورسوه خپلې قانوني تقاضي په حق وینا که د منظر کړو ګنهګار خیر ډېره مننه جي ډېره مهرباني طاهر خان په لندن کې ژوند کوي نو دا کلام به هغه ته ډالۍ کړم وایي سلګۍ شوم ورته ستړی شوم سا شوم ورته سلګۍ شوم ورته ستړی شوم سا شوم ورته
چې مازدیګر مخې ته راغله په جړا شوم ورته سوال د حرم رانه چا وکړو ما ته نه و معلوم چې ستا د کور تپوس چا وکړو نو لګیا شوم ورته سوال د حرم رانه چا وکړو ما ته نه و معلوم چې ستا د کور تپوس چا وکړو نو لګیا شوم ورته خلکو ډیوه کول ما په ځان اور پورې کو چې پښتانه مې په تیاره لیدل رڼا شوم ورته د جنازې نه پس مې چغه کړه چې بس بله نه اوس د خپلو بچو خیر غواړي بلا شوم ورته او مړ خو یې کم خو ورکې نه کم لکه بیا ناکام شول زما عادت دا دی چې مړ شم نو پیدا شوم ورته مړ خو یې کړم خو ورکې نه کړم لکه بیا ناکام شول زما عادت دا دی چې مړ شوم نو پیدا شوم ورته او ته قیوم خان وي زه باچا خان شوم نو څه کفر دی خو چې فرعون د ځمکې خدای نو موسی شوم ورته ته قیوم خان وې زه باچا خان شوم نو څه کفر دی خو چې فرعون د ځمکې خدای نو موسی شوم ورته او چا زنځیرونه شلنګول او چا دارونه تړل چې ګیدړانو یرولم په خندا شوم ورته په زور جنت ته هم د هیچ چا سره نه یم ولاړ په زور جنت ته هم د هیچ چا سره نه یم ولاړ خو چې په مینه مې دوزخ ته وړي رضا شوم ورته او بیا اوږې شوي دي زما د سر سودا به کوي ډالر د 300 نه واوړېدو روا شوم ورته بیا اوږې شوي دي زما د سر سودا به کوي ډالر د 300 نه واوړېدو روا شوم ورته او د دې نه پس به څوک منظره ما په څه یروي د بم یو درز اواز چې وشو په ګډا شوم ډېره مننه چې اسرائیل او فلسطین په دغه تنازع لیکلی دی او بیا خاص کر په اسرائیل مې لیکلی دی او دا به ډالۍ کوم ته اثر صاحب وی خبرې دی تاویږي عموما د خپل مفاده خبرې دی تاویږي عموما د خپل مفاده د نه سړي اولاده خانه د مسلمان دی په جنګونو کړه برباده د نه سړي اولاده افسوس چې د عرب د محلونو شیخان خرڅ دي افسوس چې د عراق او د یمن لیډران خرڅ دي په شام کې سړي خرڅ دي په دوبۍ کې ځوانان خرڅ دي د مصر د فرعون د خاندان باچایان خرڅ دي دا ډېر دلګان غلي دي دا لږ دلګان خرڅ دي اسلام ته د خدای خیر کی په یهودو سپایان خرڅ دي سینه د فلسطین درنه هیچ چا نه کړه آزاده د نه سړي اولاده خانه د مسلمان د په جنګونو کړه برباده د نه سړي اولاده اواز د انالحق پسو سندرو باندې خرڅ شي اکثر چې مسلمان وي زورورو باندې خرڅ شي ته بند کیمره اجلاس پسو خبرو باندې خرڅ شي مذهب هم د مکډونلډ په برګرو باندې خرڅ شي ستا مینا خودکشي ده ستا یاري بې اعتماده د نه سړي اولاده که ته د ځمکې خدای زه منکر یم ستا د زور نه نمروده ابراهیم یم او روزم به د اور نه یو ځل که مسلمان په نیت روزي د کور نه اسلام به رابهر شي د کفارو د پیغور نه معافي به یهود غواړي د غزا د هرې مور نه په درد به د خبر کما یهود مور او خور نه خو یا مې قافله د دین بې لارې بې مراده د نه سړي اولاده خانه د مسلمان د په جنګونو کړه برباده انسان که حیوان نه په ویر نه په ناتاري د وخت بادار واوره ته به څو ورځې بادارې زه هم د منصور سر یم که ته د قاضي دارې دنیا کې امن شته خو بس یو ته پکې غدارې د سر د چکولو چل دی ښه راځي که مارې که یارې نو د ټرمپ او د مودي کاکا به یارې په بیت المقدس کې به ماړی نه کړې آباده د نه سړي اولاده په کور د پیغمبر کې څوک بې پلاره څوک بې موره ایمان که سمندر دی خو بې زوره او بې شوره بچي د فلسطین په خپله خاوره کې بې کوره د وخت بی زینب مې هم یتیمه هم سرتوره ستا وار دی تیروه را تیروه خلک د اوره خو خدای دې په پښتون چرته غلط که نو بیا ګوره هر څه به دې بربنډ کم طلبیب نه تر موسی ده د نه سړي اولاده خانه د مسلمان دی په جنګونو کړه برباده د نه سړي اولاده مولا د منبر نه د عمل میدان ته راشي خبره د تقریر نه ده خبره د رښتیا شي فرعون که سر اوچت کو نه موسی د اوس پیدا شي په کور د مسلمان کې به هله د ژوند رڼا شي چې زړه لکه مجنون شي او ایمان لکه لیلا شي دا جنگ د فلسطین د اوس سندره د بقا شي چې وینې دې خوري شي د غزا نه تر بغداده د نه سړي اولاده مشتاق چې تلو نو لاړو ته لګیا د منبر نه مشتاق چې تلو نو لاړو ته لګیا د منبر نه هغه د نر بچی و هغه ودانګل د سر نه ته ګوره فلسطین ته د فیصل جومات د ور نه ته خلک جنگ ته لیږه خپله ځان ساته سنګر نه تاسس د کل په دین کې د خالد او د عمر نه ستا خور خلکو سرتوره که غذا کې د صادر نه راځه
په موږ به دا روټۍ هغې پورې حرام وي تر څو چې د ټرمپ لاس کې د ایمان د وینو جام وي تر څو چې تل ابیب کې په عصمت زموږ نیلام وي تر هغه به نه تی نه به ستا دغه اسلام وي چې دلته ته لګیا یې ستا په خور هلته کوهرام وي زما خو د بیا دی مسلمانانو ته سلام وي راځه چې په جار ودرېږو دنیا کې هر جا بیرته راځه چې لاره ونیسو دې کفر ته کافر ته تر څو به جاړو موږ د مسلمان سپېره نصیب ته راځئ سترګې به وښیو یهود او طلبیب ته ړومبی دلتوب ما کې دی بیا واړه دلتوب دی زما په خپل اسلام دی او ګټلې راته خوب دی منظره دا نظام به ویستل غواړي د الهاده د نه سړي اولاده خانه د مسلمان دی په جنګونو کړه برباده د نه سړي اولاده هسې که شور ته راځي شر ته راځي نه دی راځي او یار که مې داسې د کور ور ته راځي نه دی راځي او امن دی راشي که نه امن ته د څه شرطونه خو چې خبره زما سر ته راځي نه دی راځي امن دی راشي که نه امن ته د څه شرطونه خو چې خبره زما سر ته راځي نه دی راځي چې مصیبت را سره نیم په نیمه نشي وړی او زما وران کور ته چکر ته راځي نه دی راځي دلته به خدای ته راځي خدای ته به تندی لګوي پس لالچ که د خدای در ته راځي نه دی راځي مونږ سره ورانو خلکو بیا وویشه ورانه ښه ده که د اختر سپوږمۍ نظر ته راځي نه دی راځي مونږ سره ورانو خلکو بیا وویشه ورانه ښه ده که د اختر سپوږمۍ نظر ته راځي نه دی راځي جانان اودو ما په چغو ټوله شپه تېره که که بیا تپوس کوي سهار ته راځي نه دی راځي او جدت تی راشي مخالف د ترقۍ نه یم خو که کیسه د خور صادر ته راځي نه دی راځي که په ما ننګ کوي د کور نه د رقیبو شړي درخو که ما پسې سنګر ته راځي نه دی راځي او د اس کړپار د تورې شړنګ او شملوال به ویني که په دې نیت څوک پېښور ته راځي نه دی راځي اوس وخت بدل دی د منظر مشران نه دي تیار جانان که روغې ته منظر ته راځي نه دی راځي تېره مې ملګرو منظر صاحب را سره تاسو ډېر وخت بعد واورېدو زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو د زړونو ذهنونو ورونه وټکوي بریالي اوسئ